سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یحیی خان ماشوم چې د باړې اوسېدونکی 2 ورځې وړاندې چې خپل پلار سره لوبو ته راوتلی او هغه په 15 اتیا میټره ښکته یو کوهي ته غورځېدلی و چې بیا انتظامیې د هغه د راویستلو دپاره هېڅ انتظامات نه لرل او د کلي خلکو د هغه دغه کوهي ته چې غورځېدلی و نو دغه یې د هغه قبر ډیکلیر کو او هغه همغلته پاتې شو او د هغه جنازه هم همغه کوهي سره وشوه. درنو دوستانو، اوس د پښتو مشهور شاعر یو ښه شاعر ضمیر خان ضمیر د هغه په باره کې مخې ته راغلی دی. ضمیر خان ضمیر ډېرې نرۍ خبرې کړي دي. هغه په خپلو خبرو کې ویلي دي چې زه د دغه ماشوم دپاره خپلې ګردې خرڅولو ته هم تیار یم، خو د دې کورنۍ د اجازت راکړي چې مونږ دغه قبر راوسپړو، یعنې دغه کوهی راوسپړو چې دغه ماشوم ترې راوباسو. درنو دوستانو، ویل کېږي چې کورنۍ یې لا تر اوسه پورې اجازت نه دی ورکړی او ضمیر خان ضمیر په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې ما مې خپل پلار سره مشوره کړې ده، ورته مې ویلي دي چې زه داسې یو کار کوم نو هغه راته اجازت راکړی چې که ستا د کور ضرورت پکې هم راځي کور خرڅ کا، خو د دغه ماشوم د دغه کورنۍ سره مرسته وکړه او ورسره ودرېږه. قدرمنو دوستانو، تر اوسه پورې د دغه ماشوم په باره کې د 112 ټیمونو هم ویلي دي چې هېڅ امکان نه و چې دغه ماشوم راویستلی او د دغه ماشوم د راویستلو دپاره یې د دغسې د کوهي ویستونکو ماهران هم راوستي وو، خو د هغوی چې کله پړی ورښکته کړی و چې دغه ماشوم پکې راوچت کړي نو د بره نه پکې یو کاڼی ورغورځېدلی و چې د ماشوم لیدل بیخي پکې ناممکن شوي. ویل کېږي چې دغه یو تنګ کوهی دی او هېڅ امکان نه لري چې دغه ماشوم ترې راویستل شي. البته که دا کوهی په مکمله توګه باندې وکنیستل شي نو بیا امکان شته چې دغه ماشوم راوځي او راپیدا شي. الله تعالی دې په دې کورنۍ باندې رحم وکړي. رښتیا هم چې مور پلار او کورنۍ به په یو ډېر سخت حالت کې وي. الله پاک دې نوم مسلمان له داسې حالت نه، له داسې دردونکي حادثې نه وساتي. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه.